آی سی سی یا د کرکټ نړیوالې شورا د ډوني په دستکشو یا ګلفزونو ولې اعتراض کړی؟ سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که چېرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ تاسو ته هره ورځ دغسې د نړۍ په زړه پورې او ښایسته مطالب خپرو. هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. آی سی سی د هندي لوبغاړي ډوني نه غوښتي دي چې هغه دستکشې دې نه کاروي چې د پوځ نښه یا سمبول پرې لګېدلی وي. د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی د هند د کرکټ بورډ نه غوښتي چې پخوانی کپتان مهندر سنګ ډوني دې د کرکټ لوبې پر مهال هغه دستکشې یا ګلفزونه نه استعمالوي چې هند د پوځ نښان پرې موجود وي. د هند یوې خپرونې انډین ټایم لیکلي چې پخوانی کپتان ډوني د هند ځانګړي ځواکونو ته د درناوي په خاطر دغه کار کړی دی، خو آی سی سی د ډوني دغه عمل سیاسي بللی او ورته یې امر کړی چې په دغه راتلونکو لوبو کې به دغه دستکشې نه کاروي. د آی سی سی یوې افسرې ګیلا فلانګ ویلي دي چې د هند د کرکټ بورډ نه یې غوښتي دي چې ډوني دې دغه دستکشې راتلونکو لوبو کې نه اچوي. د ډوني منګولو ته د خلکو هغه وخت پام شو چې په هند کې ځینې رسنیو پرې راپورونه خپاره کړل او هغه یې دغه عمل له کبله وستایه. په ټویټر کې هم د ډوني مینهوالو د هغه عمل د وطن او پوځ سره مینه وبلله، خو په پاکستان کې پرې بیا اعتراضونه وشول. تر اوسه پورې پخپله ډوني لا هم نه دي ویلي چې د هغه هدف څه و. د یادونې وړ ده چې هند په نړیوال جام کې خپله راتلونکې یا دویمه لوبه د یکشنبې په ورځ له اسټرالیا سره کوي. لومړۍ لوبه هندوستان له ساوت افریقا څخه په لوړ توپیر ګټلی. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. والسلام.